لمونځ د زړونو آرام او له ستونزو څخه د خلاصون وسیله ده. په ستونزو او سختیو کې لمونځ د مؤمنانو د زړونو سکون دی. الله جل جلاله فرمایي ژباړه او په لمانځه او صبر سره مرسته وغواړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مؤذن بلال رضی الله عنه ته فرمایل اے بلاله موږ په لمانځه سره هوسا کړه. تحاصرنا الهموم ولا تبالي هموم مستطيلة. اے للمانځه بی غور انسانه له چا سره غواړي چې حشر شي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې لمونځ قایم کړي نو دا لمونځ به د قیامت په ورځ د نور وسیله برهان او د خلاصون لامل شي او څوک چې لمونځ نه کوي نو نه به ورله نور وي نه برهان او نه د خلاصون لار. له قارون فرعون هامان او ابی ابن خلب سره به یو ځای حشر شي. شارعان من الضياء كف تلوح للقدوم. ګران ورور او درنی خوري که پاچا او رئیسی او ریاست د لمانځه مانع وي نو له فرعون سره به حشر شي. که وزارت او منصب د لمانځه څخه منع کوي نو له هامان سره. که مالدار وي او مال د لمانځه څخه منع کوي نو له قارون. او که تجارت او کار د لمانځه څخه منع کوي نو له ابی ابن خلب سره به حشر شي. في يدينا مقلتان تناثرات عند الغروب. اے للمانځه بې غوره انسانه څرنګه د دغه ستر عبادت په وړاندې ټمبلي کوي او په خپل وخت یې نه ادا کوي. آیا نه پوهیږي چې لمونځ زړه روڼوي، چیرې روښانوي او ګناهونه رژوي؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که ستاسې کوم یوه د کور په مخ کې ویاله بهیږي او هره ورځ 5 ځلې پکې غسل وکړي نو آیا په بدن به یې ناپاکي پاتې شي؟ اصحابو کرام وویل نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل 5 لمونځونه همدا مثال لري، الله پرې ګناهونه بخي. اے للمانځه بې غوره انسانه ته چیرې هغه مهال چې مؤذن لمانځه ته بلنه کوي او رښتوني مؤمنان د الله دربار ته مخ اړوي. حي على الصلاة من جحيم العرف ذاك لو جئت أجل. اے للمانځه بې غوره انسانه چې لمانځه ته دې شا کړي او په ترسره کولو کې ټمبلي کوي پورته شه او مخکې له دې چې مرګ دې راورسیږي او د اعمالو کتاب دې وتړل شي توبه وکړه وړاندې له هغې چې کار له کاره تیر شي او موکه له لاسه ووځي او بیا په نهیلۍ سره د بل فرصت غوښتنه کوي خو افسوس چې بیرته ستنېدل نشته. لو جئت أجري جراني صوب الغيابات. اے للمانځه بې غوره انسانه آیا د مرګ سختۍ ته دې سوچ کړی؟ آیا ځنکدن ستونزې دې په یاد دي؟ هغه ورځ چې حقایق بربند او هر چاته خپل تګلوره وښودل شي. آیا پوهېږې تنګ او تیاره قبر له مارانو لړمانو او چینجیو سره تا ته منتظر دی؟ له قبر وروسته حساب او کتاب دی. هغه ورځ چې انسانانو ته عملنامې په ښي یا چپ لاس کې ورکول کیږي. افسوس د هغه چا په حال چې حساب یې په چپ لاس ترلاسه کړی. آیا د پولیسرات په اړه دې سوچ کړی؟ دا د پښیمانۍ ورځ ده خو پښیماني بیا هیڅ ګټه نه لري. مقلتان تناثرات عند الغروب. بيني وبينك راحلون ولا رجوع والرمل تغاب. اصلاح غږ 104.3 FM. مقلتان تناثرات عند